अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम। अल-ईमानु निस्फ़ुन फ़िस्सब्रि व निस्फ़ुन फ़िश्शुक्रि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुनिया च खुदे सुमरा कायनात दी दुनिया च खुदे सुमरा कायनात दी उद महबूब दुहा मखन खैरात दिन। मर्तबा लरी पटोल के बिलंदा कब बहरो बर्फ अर्दो समावात दिन। छेल मंद द्विद चादला सलाड़ा दिन दुनिया हमारा मिरात दिन। छेब नई लटवीस पकवर्त बूरी दहवा वहली टोल दलात मना दिन। पखातिर दुई दरबा आसानी वारमा चे पहशर नशर सुमरा सकरात दिन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ज़मा मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रातुन, दामियाश द रबीउल अव्वल शरीफ दा आगा मियाश के कम मियाश के कुरान आज़िम शान दुनिया तरागले दे
یعنی د لوح محفوظ نه بیت العزت ته نزول شوی دی. نو هغه د رمضان المبارک ده، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. او بیا پاغی کې شپه د لیلۃ القدر ده. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. نو کما میاش کی چې الله رب الجلال عظیم نعمت کتاب الله قرآن عظیم شان منگوتا سے ترا کړی دی او نازل کړی دی. هغه میاش مشران او کشران او نارینه او زنانا یاد ساتي او هغه تویخ او بیدار وي. دا چې کما میاش د ربیع الاول شریف پدے کے صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منگوتا سے اللہ تعالیٰ را کڑے. دین اسلامی شریعت مطہرہ قرآن عظیم شان خپل ځان ته عزت لري، عظمت لري، شان لري. او چې محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوے نو قرآن عظیم شان برداشت بچا کړی او دا بچا ته نازل شوی. نو دې میاشت هم ویخیدل پکار دي څنګه چې موږ او تاسو رمضان ته ویخیو. څنګه چې رمضان په صدقاتو باندې په فراخی باندې په خپل اهل او په عیال باندې په خرچو باندې خسته کو، په عبادتو خسته کو. نو دغه شان دا میاش هم په صدقاتو د خپل اهل او عیال باندې فراخی او په عبادتو باندې خسته کول پکار دي. بل رحمت للعالمین با پکال کې یو ورځ کې چې په هر میاش کې سلور د ګلو د پیرو د دوشنبه ورځ راځي. د دغه دوشنبه په ورځ باندې بدر روزنی و او د دې روزي د نیولو پختنه چې د دینه کېږي نو دوه علتونه بیانای. یو علت دا بیانای چې د دوشنبه د پیر او د زیارت په ورځ باندې چې د روزنی و وی په دغه دوه ورځو باندې په هفته کې د انسان اعمال خالق العزال ته پیش کیږي. نو زه خوښه ګڼم چې زما عمل په داسې حال کې پیش کی چې زما روزه وي. یو علت دا بیان شوی. دویم علت په حدیث مبارک کې دا بیان شوی دی چې فيه ولدت. روایت د ترمذی شریف دی چې د دې پیر د ورځې روزه ځکه ني سما چې فيه ولدت پدې کې ز زیګولې شوی ما پدې کې ز پیدا شوی. کم ورځ باندې چې د الله تعالی خاص بندگان پیدا شي دا ورځ برکتی وي. د دغه پاک شخصیت د پیدایش د ورځې نه د ورځې ته هم یو شرف وي، یو عزت وي. تاسو ګورئ د جمعې ورځ په حدیثو کې ورته عید ویلې شوی. اذا اجتمع العیدین، دو عید چې په یو ورځ راشي نو مبارک د یو عید نه وړوکی یا لوی اختر دی، هغه مقصد یو د دویم عید نه د جمعې ورځ. الیوم اکملت لکم دینکم دای کریمه د جمعې ورځ وا د عرفات میدانو چې نازل شه. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ته یهودی وای
دا تاسو ولی د هغه ورځ چې الیوم اکملت لکم دینکم پکې نازل دی هغې ته یو ځان ته نظر ولی نه ورکوئ ولی نه یادوئ هغه ورځ که داسې آیت چې الیوم اکملت لکم دینکم دی نن ورځ تاسو ته دین پوره شه که داسې آیت په موږ یهودیانو باندې نازل وی لاتخذناه عیدا دغه ورځ به موږ عید او اختر ګرځولی مناوولې به م خوشحالیانې به م پکې کولې نو بخاری شریف واقعه ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته جواب کې فرمایي مونږ دا ورځ یاد نه ده ایستلې په کومه ورځ چې دا آیت نازل دی په کوم ځای کې چې نازل دی او نبی علیہ السلام باندې چې دا آیت نازل ده په څه حال باندې و دی ولاړو په خطبه باندې چې دا نازل شو دا یو حال مونږ یاد نه ده ایستلې یعنی دا ورځ د جمعې سره برابر شوه او د جمعې ورځ زمونږ په دین کې هسې مختر ورته ویلی شوی دی که دا بالفرض و تقدیر چېرته بله ورځ وی نو هغه ورځ به مونږ عید ګرځولی اختر به م ګرځولی د جمعې دا ورځ چې خوشحالي ده ټول مسلمانان دې ورځ ته په نسبت و نور ورځو کې یو د عزت په نظر ګوري یو څه ناڅه عبادت ته پکې ځان اوزګارئ دا پاکستان کې خو انګریزي قانون راغی د عیسویانو جنډه یې اوچته کړه چې د اتوار چوټي اعلان کړه والله اعلم چې هغه وخت سره به بادشاهانو د پاکستان په دې څومره ډالر د انګریزانو نه اخیستي دي دا د یو ملک جنډه اوچتول دي د خالي د ورځې چوټیانې د یهودو عمل د اتوار د ورځې چوټیانې د عیسویانو عمل دی د جمعې د ورځې چوټیو دې ته د عزت په نظر د مسلمانانو شعار دی خو بیا هم مسلمانان دغه ورځ باندې دکانونه هم بند ساتي که ټوله ورځ نه څه حصه یې بندوي نوې جامې م اغوندي لام بیم ورکي او دې ورځ ته د عبادت د پاره ځان فارغی دی جمعې ورځې بنیادی علت څه شی دی دې کې دا شرافت د کوم ځای نه پیدا دی نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي فیه خلق آدم د دې علت شرافت د دې وجه نه دی چې د جمعې په ورځ باندې آدم علیه السلام پیدا شوی دی نو آدم علیہ السلام نبیو ابو البشر صفی الله د یو پاک انسان پیدایش چې په کومه ورځ وشي نو هغه ورځ کار پرې خودل پکار وي نوی جامې غسل پکار وي غسل کول پکار وي او د فراغت د عبادت د پاره ځان فارغول پکار دی پاغي علت د جمعې د فضیلت په حدیثو کې دارا دی فيه خلق آدم پدې کې آدم علیہ السلام پیدا شوه وفيه اهبط من الجنه هم دغه د جمعې په ورځ د جنت نه را کوز شوی دی علماء دلته شرح کوي چې د جنت نه آدم علیہ السلام را کوز کړی شه نو پیدایش د آدم علیہ السلام خو یو خوشحالی و او یو علت نو دا شرافت شه اوس د جنت نه چې راویستل شو نو دا څنګه علت د دې ورځې د بهترۍ شه علما دا شوبه کوي اعتراض کوي چې د جنت کې وینو خبره و نعمت اوس چې راویستل شو نو دا خو د نعمتونو نه وروته نو دا ورځ ولې المنزل کېږي د جمعې ورځ نو بیرته جواب کوي چې ظاهر نظر باندې دې ته وګوره چې آدم علیہ السلام د جنت نه راکوز شو ځمکې ته دې ته وګوره چې جنت زید توالد تناسل نو او د غنم دانه بانه شول بابا ته راووت یوازې ته دې ته نظر کې دې ته وګوره هغه ورځ ته وګوره چې بیا کله د نکیږي څومره کروڑا او لکه او اولاد بدن سره جنت ته دنه کوي نو علماوی دا را کوزیدلی په ظاهر بینی او په ظاهر نظر به تداسی ګمان کې چې نعمت نه راوته دی خو په حقیقی او تحقیقی نظر سره دام یو لوی نعمت شوه دی ځکه جنت کې اولاد نه پیدا کېده
دا ذکر راويست چې اولاد پیدا شي او په لکونو خلق بیا د جنت ته رادنه کی وفيه مات او د جمعې په ورځ آدم علی السلام وفات شوی دی نو دینه پته لګی چې د یو نیک شخصیت پیدایش ورځ او د یو نیک شخصیت د وفات ورځ دا دواړه د عزت وړ دي کم مشایخ او کرام چې په کوم ورځ وفات وي نو باغی یاد باندې یو پروګرام جوړیږي پاکستان کې وته عرس وایي ناروا دي پکې نه کیږي ډمامې کوي خو ناجایز عمل دی خو نفسي کې دغه شخصیت کارنامې او حالات پکې بیانېږي نو دا ناروا نه دي ځکه دغه نیک شخصیت د وفات ورځم د برکت وي او د پیدایش ورځم د برکت وي د جمعې د فضیلت متعلق رسول الله مبارک فرمایي فيه خلق آدم وفيه اهبط وفيه مات پدې کې مرشوي دي وګوره عیسی علیہ السلام چې کله زانګو کې اول په خبرو باندې راغی نو څه خبره یې کوله همدا خبر اغل تکي چې انی رسول الله آتانی الكتاب الله تعالی ما ته کتاب راکړی دی یعنی علم په تورات باندې ماشومتوب نه تورات علم ورسره او یارا ترستو بل کتاب راکې چې انجیل دی نور تاویلاتم بکشتا بیا سوای رستو وجعلنی مبارکا او ذا الله تعالی مبارک ګرځولې اينما كنتو زچ چرته مز برکتی ما رستو بیا سوی والسلام علیه والسلام علی یوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حیا په هغه ورځ چې زما د پیدایش دا په ما دي سلام یو سلامتی دی کما می چې د مرګ ورځ د په ما دي سلامتی وي کم چې بیا په قیامت کې پاسېږم په ما دي سلامتی دا ورځ ولی خاص کیږي چې ورځ د پیدایش یادې وي د وفات یادې خو د نیکانو خلقو د پیدایش او د وفات ورځ دا د منزلو قابل دي چې دا باید یاد شي دا وجه دا چې رب کائنات مونږ او تاسو ته امر کوي مبارک ته امر کوي امت ته سی وای وذکرهم بایام الله وریاد کدیتا فنور کدیتا بایام الله د الله تعالی په خاص ورځ باندې اخاص ورځ باندې وریاد کدیتا امام بخاری رحمہ اللہ دا ایام اللہ مانا کئی اے ایام ایادی اللہ اے ایام نعم اللہ دا اللہ تعالی دا نعمتونو چکم ورزی دینو آغا ورز رایادی کوردا فکم ورزو چی پدوی انعامات شوی دی آغا ورز وروخ آیا چی دا ورزی دی او دویم تفسیر پا کی بعض مفسرین دا کئی چې وذکرهم بایام الله معنا دا دا چې پند ور کدوی ته په ایام د تعذیب د الله تعالی باندې هغه ورځ ورته یاد کو قصې ورته وک په کوم ورځ باندې چې قارون پس مکه نه وته دی فرعون په دریاب ډوب شوی دی نمرود هلاک شوی دی دغه سخت ورځ ورته را یاد کو پند په ورکه چې داخله کویریږي دا دواړه معنی مفسرین ذکر کړي امام بخاری وی چې کوم ورځو کې نعمت شوه دی هغه بم را یاد دی او چې په کوم ورځو باندې د الله تعالی هغه عذابونه په قومونو راغلي هغه په قوم تواقعي بیانې چې ویریږي دا غي رسول الله مبارک چې کلا مدینه منوره تراغه روزي شروع کړي د پیر د ورځې روزه د عاشوري د ورځې روزه ونیوا داغه علت څه شي بیانېږي يهوديان هم دا روزه نیولې و ولی روزنی سی وی موسی علیہ السلام ته نجات ملو شوی د فرعون نا او زمون دشمن هلاک شوی دا په مونږ د نعمت یو ورځ دا زمون په مشران الله تعالی د نجات انعام کړی دی او د دشمن د هلاکت انعام په کړی دی مونږ دا غیب خوشالۍ کې لګیو روزنی سو نو رسول الله مبارک فرمایي دا نو ورته چې دا بدکار کړی دی دا ورځ ولی یاد کړی وی مونږ احق یو په موسی علیہ السلام ستاسینا چې تاسو په خوشحالي کوئ مونږ هم په خوشحالي کوو د عاشوري روزه اوس مونږ نسو کنه نس د دې بنیادی علت دغه بیان شوی دی چې موسی علیہ السلام ته پکې نجات ملو شوی دی دا یو نعمت دی
اوس نجات د موسی علیہ السلام بلوی نعمت وی او کذات او پیدائش د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بلوی نعمت د فرعون هلاکت بلوی انعام په مسلمانانو او کده محمد مصطفی دنیا تراتلل چې پټول دنیا کې شرک او کفر په ختميږي دا بلوی نعمت په موږ تاسو او خپل رسول الله مبارک دا هر پیر په ورځ باندې روزه نیسي او علت دا وایي چې فيه ولدت زبکه پیدا شوی نو زما معزز او زما مقصد دا دی چې څنګه رمضان شریف یاد ساتي او هغه ته په یو نظر ګوري او هغه ته عبادت د پارزان فارغ وي او په هغه کې ورځ او شپې تاسو کوشش د آخرت طرف ته زیات وي او په هغه کې په خپل بچو باندې خرچه زیاتوي ماقام کې قسمه قسم نعمتونه وتراوړي او په هغه کې په خلکو خیراتونه سیوا کوي ولی چې په هغه کې قران عظیم شان یو نعمت راغله شهر رمضان الذي انزل فيه القران او په هغه کې ليله القدر د چې انزلناه فی ليله القدر نو دغه شانتا دا ربیع الاول شریف د تیر خالی یاد اتوار د شپې نه شروع شوه دی کی دې شي چې بس هغه یو څو خلک ته خبر وي چې میاش د ربیع الاول رااله چې هغه بالفعل په دې محافلو کې شرکتونه کوي خپل ټاکلي وي ډیر ساده او عوام لا خبرم نه دي چې کوم میاش رااله او کوم لاړه او کوم را روانه دا ډیر لوی کمزوري او بغوري د زمنګ په مسلمانانو کې چې دې ایام د احترام نه پیژني دی اوقات مقدسه او تا د تقدس یو نظر نه ور کوي ان عند الله 12 شهرا منها 4 حرم الله تعالی دولس میاشتي او باغی کې څلور د احترام ور دي هغه احترام ور موږ لا پیژنو چې کمی چې د احترام ور دي هغه ذل قعده دا شوال دی واړه اختر میاش ذل قعده دا نا ذل قعده دا ذل حجه دا محرم دی دا صدری دی او سلورم اور سره رجب دا دا زبرګه د میاش نمخ کې چې کما میاش راضی تاسو ورته سوای غیت رجب میاش ها زبرګه چوته تاسو وای بلسینه چې مخ کې کما راضی ندی ته رجب ویلیش دغه سلور میاشتې به د نورو میاشتو نه مقدسې ګڼئ دې کې په عبادت ته خاصه توجه ورکوئ د دین اخوا ته بیا د رمضان شریف تقدس دا دی چې قرآن عظیم شان دی کې نازل دی او پنځبین اسلام کې یو عظیمه بنا ور کې ادا کیږي او دا میاشت د ربیع الاول شریف یو خصوصي امتیاز دا لري چې دې کې صاحب قرآن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله تعالی ښکارا کړی او هغه د دې امت سره دومره محبت ښکارا کړی چې یو دعا هر پیغمبر ته داسې ورکړې شوی وي چې څه شی په وختل هغه ورته الله تعالی ورکړي دا یو داسې دعا ورکړي دعاګانې ټولې قبلې خو په نور کې دومره پکلک نه د ک الله وختل به ونی مورته نه قبلې لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت د اتفاق دعا وغوښته الله تعالی قبول نه کړو دا تقدیر کې فیصله د خلاف شوی دا چې ستا امتیان په خپلو کې یو بل وجنی او دا به ختمي خو یو داسې دعا هر نبی علیہ السلام ته ملاویږي ورکي چې هغه خامخا قبلې ورته یو لاک سلیر زره کم زیات انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات هغه یو دعا ټول په دې دنیا کې خلاص کړ تفصیل پر روایتو کې نظر راغله چې پس شي خرچ کړه چې غریب شول س دنیا یو وخته وګي شول س روټي یو وخته سشي باندې دوی خرچ کړه خو ټول مبارک فرمای یو پیغمبر پر خینه د ځل ته اخلاص کړي او پدې کې نوح علی السلام زړه تنگ شو هغه یو دعا د خیر دعای د خپل قوم د هلاکت په خیره کې استعمال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ورځ د قیامت کې چې خلک ورشي شفاعت د پاره حضرت نوح علیہ السلام ووی چې نفسي نفسي یو دعا الله تعالی د خیر را کړی و ما د خپل قوم هلاکت ته استعمال کړی ما ته حیا راځي زنشم کوله سپارش
رسول الله مبارک باندې څومره سختۍ راغلې د کفارو نه، د غریبۍ او د فقر نه، چې یو ورځ نهر یو ورځ به موړ، هغه هم داسې موړ نه چې د ورځې 2 کرتې دی په روټۍ موړ شي په کور کې، داسې نه دی راغلي. په کمرو کې یوه بستره، هره کمره کې یو بستره، په هغې ناستم او په هغې خوب. په هره کمره کې یو پلیټ د خاورو د کودړي نه جوړ دی ساتلی، داسې زندگی. خو بیا هم د امت غم دی ورسره. فرمایي انی اختبأتها شفاعة لامتی، هغه یوه دعا ما دلته خرچه نه کړه او ما پټه وساتله. ما وی الله تعالی اسې وعده کړې چې دا خامخا قبلومه، دا به ورځ د قیامت کې د امت په شفاعت کې به پیش کومه. دا یوه دعا څومره وفادار، څومره وفا کوي مونږ سره. یوه دعا هلته استعمالوي، بیا دلته نه استعمالوي. الله تعالی ورته جبرائیل علیہ السلام راولېږه، وی دا یوه دعا خو دې دلته خرچه نه کړه، آخرت ته دې راته پرېښوده، د امت شفاعت ته دې پرېښوده. جبرائیل علیہ السلام الله تعالی راولېږه چې ورشه محبوب ته ووایه دلته را سره فیصله کا. هغه یوه دعا رانه هلته د شفاعت به مه غواړه، دا ټول امتیان په 400 کې وایي څه به اوس نه درته خلاص کم، وبه یې بخم درته، 3 کې را سره کار مه لره. بیا نو رسول الله مبارک ورته وفرمایل انی اخترت الشفاعة، زه اوس نه فیصله کوم، ما ته الله تعالی د شفاعت اختیار را کړی او یوه دعا یې دلته خامخا راته قبلول، هغه مې ورته ساتلې ده، بیا به هلته شفاعت کې هغه استعمالوم. جبرائیل علیہ السلام لاړ، بیا راغی. الله تعالی راولېږه ورشه محبوب ته ووایه چې دا د شفاعت دعا دلته خلاصه که، اوس به یې درته فیصله کما، نیم امت به ټول درته معاف کم، خو دې نیم کې را سره کار مله، نیم کې کار مله. مبارک فرمایي انی اخترت الشفاعة، زه شفاعت مختاره کوما، ما دا یوه دې دپاره ساتلې ده چې ورځ د قیامت کې الله تعالی نه امت وغواړم. استعمال یې نه کړه. جبرائیل علیہ السلام ته لاړه. احادیثو کې راځي چې یو ځل به ورته یوه حصه امت معاف شي، بیا به نیم ورته معاف شي، په 3مه سجده به په 300 کې 2 حصې ورته معاف شي، په 4مه سجده باندې به مبارک ته وویلی شي سر دې پورته کا، د چا په زړه کې چې د غوغ د دانې عمره ایمان وي، هغه امتي هم درته بخلی دی. مبارک ته پته وه همدا وجه ده چې 40 صفونه 120 صفونو کې د 1,40,000 کم او زیات انبیاو جوړیږي، نو 80 صفونه به زمونږ د امتیانو په قیامت کې جوړیږي او په جنت کې. دا د مبارک د شفاعت برکت بوي. نو دغه احسانات سترګو کې ونیسئ چې هغه په دغه غریبۍ کې چې یو ورځ موړ یو ورځ نهر او بیا قربانی کوي، او هر ځل په قربانی کې 2 قربانی کوي، او چې کله قربانی کوي نو هغې کې دعا بیا داسې کوي اللهم تقبل من محمد ومن امت محمد. ابو داود شریف کې راځي یا الله دا قربانی مانم قبولی کا، قیامت پورې چې زما څومره امتیان را روان دي د ټولو نه قبولی کا. څومره وفا کوي. که اوس بدل کې مونږ یو قربانی د هغه نه وکړو، زمونږ به سم لا په هغې باندې ماته شي. خو چونکې امت ته دا امر ونه کړي چې تاسو مانه قربانی کوئ، چا باندې بوج را نشي. حضرت علی کرم الله وجهه خپلو زومیو د تره زویو هغه ته مبارک وفرمیل یا علی کله چې قربانی کې به یوه قربانی ما پسې م کوه. عاقل ته اشاره وي، امر امت ته نه دی کړی. یاره امی چې گمراه شي الله هدایت ورته کوي، الله دې عالم نه گمراه کوي. عالم چې گمراه شي ګډي وډي وای. بیا یو ځای ما بیان وکړ، مولا غزي کې خبرې نشوي کولې، زلاړم سبا هغه چټ لیکلی او چادل تر پسې راوړو. ویتا بیگا بیان کړی او مولا صاحب ناس ولته سنوي په چټي لیکلی چې حضرت علي صاحب چې قرباني کړی دا په نبی عليه السلام پسې هغه ته رسول الله مبارک امر کړیو، هغه ته جایز و چې قرباني وکړي، مونږ ته امر نه دی کړی، نو مونږ ته روا نه ده چې مونږ قرباني نه کوو.
نو ما بیرته په شا باندې ولیکل ورته چې آفرین ستا په علم باندې په دې قابل هم نه چې پتا یو بل کاغذ وشرموما هم ستا د دې چیټ په شا باندې مورته لیکل ورکړه چې توای حضرت علی صاحب ته امر کړی دی هغه به قربانی کوي مونږ به نه کوو مونږ ته ناجایز دي زما ته پوښتنه دا دی چې رسول الله مبارک چې خلکو ته امر کوي نو پروا کارونو امر کوي کې بناروا باندې امر کوي په دې خو ماشوم هم پوهیږي کنه کله نبی علی السلام نه قربانی ناروا و نو حضرت علی صاحب ته امر ولی وکړه سیمو آیا دسی وایا چې دا کار جایز ده حضرت علی صاحب ته امر وکړو که امر د وجوب د پاروینو پاغه لازم او چې دا قربانی به کولا په نور امت لازم نه ده یعنی دا وجوب خصوصیت د حضرت علی صاحب د چاغه ته امر شوه دی مونږ ته امر نه دی شوی په مونږ فرض نه ده په مونږ واجب نه ده چې د مبارکو بسې قربانی کو ولی کسو کې کینو عمل دی جایز عمل دی باید چې وشي قربانی ورپس نو ما عرض دا کو چې ګوري هغه مبارک مونږ پسې قربانی کې یادګیر نه کوي خدای ثوابونه مونږ درا بخي نه کومګه یو صدقه کو یو خیرات کو او داغه ثواب رحمت للعالمین پسې وبخو الله تعالی موږ تاسو ته لوی خیر راکړي یو خو بدر ربیع الاول شریف یادګیر نه وشي یاد به وشي ذکرهم بیاام الله د الله د نعمتونو ورځ را یاد کړي د الله د نعمتونو ورځ یاد وساتئ او دی میاش کې رحمت للعالمین دنیا تراغله د دین لوی نعمت الله تعالی په دې امت کړه نه د کوم چې دا نعمت ده ځکه بار بار قران کریم کې احسان په باره لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا احسان الله تعالی په دې مؤمنانو کړه ولی ځکه دې کې هغه د عظمت نه ډک رسول امام الانبیاء علی ګره دي دا لوی احسان په کړه دي نو دا ډیر لوی نعمت د دې په بدل کې مونږ خو دلته په دې مسجد کې سالانه کال پروګرام کوو سبا شپې ته د اتوار شپه جوړیږي سبا 19 تاریخ لیکن د اتوار شپه سبا شپې ته ستاسو دې مسجد کې د میلاد النبی شریف هغه پروګرام دی ټاکل شوی دی دوستانو اخلاص کړی دی او د محلي چې څومره کسان ناس یې نو سبا ماخام منځ ته چې راشئ نو روټۍ به مونږ سره وخورئ بیا به د محلي کسان لاړ شي کورونو ته مونږ مېلمانه عذر کړو اول به د ماښام پسې محلي کسان روټۍ وخوري او بیا به لاړ شي ځکه دا ځای تنګ دی دی به بیا کور ته لاړ شي مونږ مېلمانه عذر کړو روټۍ به ورکړو او د ماخوستن جمع ته به بیا په شریکه سره راغونډ شو نور کله بما علما بیاناتو ترا وختل خدا ظلم داسې ترتیب بدل کا د رمضان په ویشتم چې موږ د درود شریف کم ختم کوو ډیرو کسانو به شرکت کړي وي نو سبا شپې ته ان شاء الله میلاد النبی موږ د درود شریف په ختمونو باندې جوړ کړی دی نو چې څومره ګڼ تعداد کې راشي نو ان شاء الله ختم بکو شل منټه یا نیمه غنټه کې صدپا سه یو لا کرته درود شریف ویل کېږي او چې دا مکلول است نو دا غینه بعد بیا نعت خوانان می ګڼ تعداد کې راغوختي دي یعنی محفل نعت می جوړ کړی دی تقاریر در تزه ډیر کوم بس دی مشهور مقررین راولم چې دلته په منبر کې ني زما مخ کې بیګړی وډی وي به تقریر نشي کول نو داسې تلاش مې وکړه خدا سي مولا چې اوس راشي بیانو کې عوام خوخ کېغه نشته دی او د غړانګو والا مونږ راولو هغه امیان دي مولیان نه دي اردو کتابونه ګوري کله موضوعي روایت وای کله دروغ وای کله سوي نو د غړانګو والا مقررین مو سره ملګي نه هغه راغړو نه او تاسو هم دا غړانګو والا شوقونه ډېر مکوئ دا امیان دي ګوري دا امي سړي بیان اوریدل خو منع دي او دا مامي دي سکول ماستر خو سمولا نه کنا چې اردو کوي اردو کتاب ګوري دا غینه بیان کوي او کم چې علما دي اکثر زمون متعلقین دي یا مشاګردان دي چې راشي نو زمون لحاظ کې خاطر کې الله دې داغي خاطرو کې الله دې مقامونه ور کې نو دا سي تفصیلی بیان بیا مونږ دلته نه کوي نو په دې وجه باندې بیان بنوي پکې او کچرته مقراله موقف باندې ناظم میں بہترین کس ټاکل دی هغه مینس کې خبرې کوي خو درود شریف ختمونه به ان شاء الله کیږي نو ګڼ تعداد کې برازي
د اتوار شپه مو په دې غرض ټاکلې ده چې مقتدیانو ته دا بانه نه وي جوړه چې یاره مونږ خو سار دکان ته ځو، دکان پرېږده که یا که دکان ته ځې مونږ سره تر 12 بجو 11 بجو شرکت وکړه، د کال عمره شپې دي بیا پکې خوب وکړه، سهار 1 غنټه وروسته دکان ته لاړ شه. نو دا بانې مه جوړوئ. تاسو د محلي کسانو خرچې کړي دي، لږ دوستان باراني دي چې هغوی د دې روټیو انتظام 2-3 زره روټیو انتظام یې کړی دی، الله تعالی دې اجر ورکړي. دا د بار کسان دي او دا نور چې کومه خرچه کوي څه کوي د محلي کسان دي. نو ستاسو د محلي یو ځوان را پاسېږي 20 زره 13 زره 50 زره روپۍ خرچه کوي او بل ځوان 1 غنټه دکان نشي خوشي کولی. نو بیا کله کله دام پسې وایي یاره مولانا صاحب فلاني سنډیوالي کوي ما صحیح نه کوي. نو تا ما څه سنډیوالي کړې خو ته ما سنډیوالي کوه زه به تا سره کوم، یو لاس نه خو ټک نه پورته کېږي که ته به ما سره مړی ژوندی کې نو زه به یې تا سره کوم، چې ته زما د مړي ژوندي غم نه کوې نو زه یې سر کې ستا نه کوم. بیا مزدور خو نه یم که نه چې زه به ستا په دسترخوان شپه ورځ ناست یم او ته به زما پروګرام ته نه راځې. نو ټول به په ګڼه باندې راځئ او موږ سره به دې کې شرکت کوئ، درود شریف به وایي. په یو ځل درود 10 رحمته نازلېږي، 10 رحمت حدیث شریف. نو چې 1 لاک کرت درود ویلی شي څومره رحمت، 10 لاکه رحمته نازل شو. مجلس کې به اثر نه وي. ښایسته ښایسته ناتخوانان مې راغوښتي دي، بس دې لپاره چې خوب در نشي بیا به 1 غنټه ناتخواني کېږي، ذکر به کېږي، بیا به درود شریف ویلی کېږي، بیا به ناتخواني کېږي، بیا به درود شریف ویلی کېږي. په دغه طریقه باندې انشاءالله سبا شپه موږ دلته تېرو. او کومو کسانو چې دغه غوا اخیستې ده او په هغې کې خرچه کړې ده او کوم روټۍ کې کوم نور اخلاص کوي، هر چا ته مخه کولو ده، موږ د چا مخه نه نیسو. 15 روپۍ 10 روپۍ څوک پکې د ثواب دپاره دننه کوي، دننه دې کې پکې هغې ته اجازت دی، خو الله تعالی دې دا د هغې نه قبول او منظوري کړي او الله تعالی دې په موږ او تاسې ورحمېږي. او تاسو کلیوالو ته او بهر سامعینو ټولو نه مې دا غوښتنه ده چې په خپل کور کې میلاد وکړئ. میلاد ناتخوانۍ ته نه وایي ښه، میلاد د رسول الله مبارک د پیدایش د ورځې لمانځلو ته وایي. په یو څه عبادت ښایسته کوي، هسې هم کور ته چرګ وړئ غوښه وړئ. دې هفته کې یا دا راروان د زیارت شپه جوړېږي، دا راروان د زیارت په ورځ باندې چې 12 ربیع الاول جوړېږي، چوټیانې وایي سرکاري هم لاړ شئ غوښه راوړئ، وریجې راوړئ، کور کې پخې کوئ، دا خپل واړه ماشومان بیبیانې زامن کېنوئ او چې څومره وس مو کېږي درود شریف ووایئ او د هغې نه بعد پلار کېنئ دعا وکئ چې یا الله تا باندې ډېر انعام دې را باندې کړی دی چې زه دې د رسول الله امتي جوړ کړم او زه دې بهترین پیغمبر امت کې راوستم او ما نه دا اخلاص قبول کا او د دې ثواب هغې ته ورسوه. ځان ور یاد کا په شفاعت کې، هغه ضرورت نه لري دې ته او بیرته په خپل کور کې وخورئ. نو دا بس تاسو میلاد دی. هر سړی په کور کې یو چرګوټی خوروړی شي که نه، په کور بچو باندې پر اخي راولی په دې ورځ باندې کولی شي انشاءالله دا کار که نه، ټول به کوئ، په هر یو به کور کې په دې نیت به کوئ چې دې ورځ باندې رسول الله مبارک پیدا دی او زه به کور کې خرچه کوم او زه یو صدقه کوم، زه به عبادت کوم. څوک روژه نیویسي روژه ونیسئ، څوک در کې مالدار عمرې ته تللی شي په دې نیت عمرې ته راشئ چې زه د رسول الله میلاد کوم. میلاد په عمره هم کېږي، میلاد په روژه هم کېږي، میلاد په درود شریف کېږي، میلاد په صدقه کېږي. هر نوع د عبادت چې استعمال کوي الله تعالی ته وښایي چې الله زه د حبیب محمد مصطفی امتي دې جوړ کړم، زه په دې خوشحال یم. دا د هغه نعمت شکرانه ده، ډېره کمه ده خو ما ادا کړه په دغې باندې. او سبا شپې ته انشاءالله ټول موږ سره شرکت وکړئ. بهر ملمانه چې کم دي هغې م اواز اوري، کم دوستان نه خبر هغې خبر کوي. انشاءالله په ګڼ تعداد کې به جمعواري کېږي چې درود شریف څومره زیات ویلی شي زموږ او ستاسې به ګټه وي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا